سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د خپلو نیول سویو ملګرو په اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې دوی یوازې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. منظور پښتين زیاتوي چې دا غورځنګ د پاکستاني پوځ او ادارو په وړاندې د خپلې سوله ییزې داعیې په دوام کې له ګڼو محدودیتونو او ځورونو سره مخ دی. د پي ټي ایم څو غړي او مشران په وروستیو میاشتو کې نیول سوي دي او ځینې د ناپېژانده ځایونو ته انتقال سوي دي، په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو د هغوی د خوشي کولو لپاره تر اوسه پورې کومه واضحه پرېکړه نه ده کړې. خو منظور پښتين وایي چې د ګیلمن په څېر بندیان د پښتنو د حقونو لپاره د خپل ژوند قیمت ورکوي. ګیلمن وزیر د خپل زندان د تجربې په اړه هم خبرې کړې وې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د بد چلند ادعاوې کړې وې. منظور پښتين او د هغه ملګري وایي چې د ګیلمن وزیر په څېر پښتانه به د خپلو حقونو لپاره په خپلو مبارزو کې کلک پاتې سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين بار بار له پاکستان حکومته دا غوښتنه کړې ده چې دوی پر امنه مبارزه کوي. دوی تحریک د مظلومو پښتنو لپاره جوړ کړی ده او دا غوښتنې بار بار کړې دي چې د دوی بندیان دې ور آزاد سي. په تېره میاشت کې د خیبر په خاوره باندې یو لویه د پښتنو قومي جرګه هم وسوله چې په هغه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين او ډیری پښتنو مسیرانو ډیرې فیصلې وکړلې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي چې په هغو باندې کار روان دی او هغه به دوی سرته رسوي. دا و د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين په اړه باندې تازه معلومات.